او د خالد بن ولید رضی الله تعالی د اسلام راوړلو واقعا ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو. په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي پای کې خود د لاس وکنه د شاغړي په غونډې باندې راوخته او دا ډېر غټ جنگجو هم وو. خدای وي زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه وي دا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په غزوه حدیبیه ته روانو کنه امام ملګرو ته وی چې ځای ورته سې کوي چې دوی راځي چې موږ په لار کې حمله وکړو. دوی به دغه کې پړاو اچي موږ چې دوی څنګه پړاو اچي موږ بغیر چا پیرانه سمو بنا صاحب حمله وکړو. موږ نه استو هغه ځای ته وینا صاحب نبی علیہ السلام لار بدل کړه هغه ځای ته ډورا نه هغه څومره قافلې چې براتلي دغه ځای ته براتلي او نبی علیہ السلام هغه لار پر خو د بل طرف لاړو. امام ملګرو ته چې دا سره خو ډیر عجیب غونته سره دی موږ ته دلته کې نه استو ډاری کې لار بدل کړه. امام ورته چې خیر دی بل یو ټیم را روان دی هغه ټیم کې دوی مونږ د سره هم نفریدي چې هغه ته صلات وستا ول شي د مازیګر مونږ د مازیګر مونږ دوی د سره نفریدي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازیګر مونږ نه قضا شو نو اهل عیال ټول د هلاک شو. نو دوی د مازیګر مونږ نه پریدي بالکل نه پریدي نو چې دوی په مانځه ودرېږي کنه مونږ به حمله وکړو. مونږ په دې کې ناستو چې د مازیګر مونږ ټیم شو نبی علیہ السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګری په ځان پسې ودرول نیم چوکیداري ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسان د نبی اسلام سره وکړو بیا هغه چوکیداري ته ودرېدل هغه نور راړ په نبی اسلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبی اسلام مونږ کو او می مونږ کو می چوکیداری کوله کنه. اما دې کسان ته ول چې یقین په الله او په دې سړي سره خو هیڅ نه کېږي سره غیبي غونته کې امداد ده. دا خو چې کم ځای کې مونږ ورته کینو نو بس د طریقه بدله کړي دا سره غیبي غونته کې امداد ده. وی هغه ځای کې زما په دې ځل کې د اسلام لګمینه پیدا شوله. بل چې کم ځای طرف ته غزال لاړم دا جنگ لاړم کنه وی خد خپل قبيله د طرف په جنگ کو خو چې واپس پراله په دې ځل کې بخپم مړ چې دا تاسو خپل ملګری وجني خپل قبيله وجني خپل خلک وجني تاسو کې څه پلاس راځي. خو بهر حال خاندانی غیرت او پاغي کې لګیو ما چې ډیر تنگ شوم کنه ما دا اراده وکړه چې شام ته زما الته یا يهودي شمه یا عیسائی شم مسلمانې دي خو ځکه نشم چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نه زم د دسته ته بم چې پتا ایمان راوړم. جاهلیت غیرت کنه په غزوه بدر کې زره د خلاف ولاړو ما په غزوه احد کې زره د خلاف ولاړو په غزوه خندق کې زره د خلاف ولاړو ما ارزه کې ما سره جنگ کړم اوس په ایمان راوړم. ایماوی چې زما شام ته یا به يهودي شم او یا بس شم عیسائی شم او د خپل مذهب پر بدخاري ځکه څنګه ګټو ته سجدي لګو دا موږ سکو کنه. ادا مې اراده وکړه زما یو ورور دغه نوم ولیدو هغه مسلمانو نبی رسول الله دی ولید ته اول کما دی ورته چیرې د خالد ډیر وخيار سره دی ډیر عقل من سره دی او د عقل او خيارتوب لګي خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګي د سمره بخي ته تر اسلام دعوت ورکا ضرور ته ولویلو کنه. وی ضرور ما پسې خطر ولګو چې ما پسې خطر ولګو ما ته وی چې اسلام تراشه امام چې ضرور خط ولیدو ما ته وی چې نبی رسول الله ستا صفت کړي دی لګي اسلام تراشه چې دا خبره به ووري بیا په ځان نه پوهم چې نبی رسول الله زما صفت کړي دی نبی رسول الله دا ډیر وخيار سره دی. ما اراده وکړه چې زم مدینه منورې ته خیمه چې یوازې بسنګ زما نو لاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیہ دا د امیہ زوی امیہ ابن خلف په غزوه احد بدر کې مردار شوی دی. ابن صفوان پسې لاړم ما ورته چې صفوان ما ورته چې هو ما چې په ځل کې یو خبره ده ما ته چې څه د پیغمبر نه ډیر متاثر ما ایمان پر اورم نو کو تا پر اورم خبره ده چې دوه ملګری شو مدینه ته لاړ شو زمونږ د قبيله سره دی زمونږ د خاندان سره دی په ټول دنیا به حکومت کې موږ په بدنخ کارو کنه او هغه کوم خبره کوي خبري کوي. وی صفوان راته ویل کنه چې کو دا ټول دنیا په ایمان راوړي یو دشمنی پاتې شنه یو دشمن به زایم صفوان چې یو دشمن به زایما زه په ایمان نه راوړم ما چې ټیک د سیدا ویلالم اکرمه لا پیدا مم دوست او د ابو جهل زوی اکرمه ته ویل چې اکرمه یو کار نه کوي په پیغمبر باندې ایمان راوړو اکرمه راتم دا ټکی وی کو ټول خلق په ایمان راوړي او اخیره دشمنی پاتې کیږي هغه بزایما بیا په اکرمه رضی الله عنه ایمان راوړي په فتح مکه په ورځ باندې بیا لاړم عثمان ابن طلحه ما ته چې عثمان یو خبره کوم په لکه یو خبره راوړي خو چې ته وراره جواب راکړې نو عثمان ابن طلحه جو وایي خبره ده ما ورته چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی ډېر خپل خبرې نه کوي دی وی زنا مکه وینه خبره کوي کنه کوي دی وی لورګانی مو وجنه نه خبره کوي کنه کوي دی وی د ګټو د لوټو سجدي مکه وای نو خبره کوي کنه کوي وی خپل ولای مفرې کوي نو خبره کوي کنه کوي عثمان ابن طلحه راته چې ویل سواړیا خبره وکا
ما ورته چې ایمان په نه راوړو وی چې ما په بیگانه اراده کړې ده تا ته مې نشو ویلې ما کوم د بیگانه اراده کړې ده ما ورته چې مرګري مې پیدا شو ما ورته چې زو وی چې کو یو ځای د مکې نه اوزونه خلک را باندې شکی کېږي یو مقام ورته خو چې ال ترازه زما مالته وته هم ته مالته زرازه ال تلاړه جو عثمان ابن طلحه ال موجود یال تک یو ځای شو روان شو چې وسلونه په لار کې خود مکې او سردار ولید عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نو خيار سره حساب دو د جنگ څومره مشورې چې به ورکولې ډیر خيار سره عقل من سره د جنگ د چادونه په ټول د جوړول موږ چې دی ولې موږ چې پاک رب دا کم ځای گیر شو دا هو عمر ابن عاص ته چې دته به وسوایو دته به وسوایو دا خو زموږ مشر دی موږ ورته چې راکه موږ ته چې څه کوي لکه موږ ورته چې تاسو کوي چې نرښتیا وای چرته روان یې موږ ورته سنوي وی چې را تخکاری مدینه ته روان یې کو موږ ورته چې خریشتیا درته وایو مدینه ته روان یو عمر ابن عاص راته چې راځي زخم مرګري مزغم مدینه ته زم راځي چې درې واړه پیمان راوړو راځي چې درې واړه پیمان راوړو ویلاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو الته خان کېنول ویرور مې را پسې راغی چې نبی علیہ السلام ستاسو دراتلو نه خبر شوی دی ډیر خوشحاليږي نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام فرمایل وی مکې د خپل زړه ټوکړي مونږ ته ورويشته مکه د خپل زړه ټوکړي مونږ ته وښني خالد را روان دي عمر ابن عاص را روان دي عثمان ابن طلحه را روان دي دغه د مکه د زړه ټوکړي هغه مونږ لراله نبی اسلام ډیر خوشحاليږي ورو مې را پس راغی چې تلوار کوي نبی اسلام ستاسو په انتظار کې دي ایزه چې څنګه ورسېدم نبی عليه الصلاه والسلام لره کنه وی نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمایل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او بیا د نبی رسول الله سنیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه می ویلا نبی رسول الله والسلام راته فرمایلو چې خالدا ما ته پته و چې ستاسو عقل به تا ایمان لراولي ما تر مخکې نه پته و چې تاسو شنه عقل من سره کفر کې نه پاتې کېږي ته ایمان لرازي بیا ورته مول چې د الله پاک پیغمبر ډیر ملامت یم ستا خلاف مې ډیر جنگونه کړی دي ستا ډیر ملګری مې شهیدان کړی دي الله پاک پیغمبر ډیر ملامت یم مال دعا وغواړه نبی رسول الله والسلام فرمایل چې الاسلام يخدم ما كان قبله اسلام مخکنی خبره ټولي ختمي مخکې چې په کفر کې سګړه ټول الله ختم کړو بیا نبی رسول الله والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد تبخنه وک الله خالد تبخنه وک او بیا بل صحابي راغی